په مقبره کې جګړه جوړ کړه د جمعې ورځ زما د اتفاق زو التر اختلاف جګړه جوړ کړه ما وی د اختر ورځ زما د اتفاق ورځ التر راته جګړه جوړ کړه ما وی مسجد او منبر او محراب زما د اتفاق زو التر راته اختلاف جوړ کو ما وی د الله بندا تر الله نه نوېږي الله تبارک سي ما وی او تاسو ته په دې سره خو مثلا حل کېده ته چا په دوکه کې واچولې تراغلی تعلق سپیکر کلاو کو ته احناف ته کنزل شروع کړه تاوید احناف مشرکان دي کافران دي بدعتيان دي په ایمان وي په دې سره مسله حل شو زمونږه مسله حل شو په دې سره جګړه نورم جوړ شو دغه علاقې ولا راپاسې دیو پسې ډانګي راوغستا د علاقې ولا راوغستا په دیو پسې راوغستا نن د پوره دنیا کافر لګیاري د پاکستان په تباہي ورانولو پسې ور پسې ما وی د هغه قوتونه دي چې پاکستان امن او امان تباہ او برباد کو پاکستان زمونږ د مسلمانانو ملک ته د دې حفاظت مونږ خپل یې سره کول فرض ګڼو ما وی ما وی د پاکستان د بارډر حفاظت مونږ د علماء طلبه خپل فرض ګڼو د ملک امن او امان مخرب وي و بیانو ما وی په دې سره ست مسله نه حل کړه چې تعلق سپیکر کلاو کو تا کنزل شروع کړه تر شرک او کفر پته شروع کړي زمو بیانو ما په هر ضلع درته ویل تاسو په علاقه کې کو بیانې زما خبر پر ریکارډ سره ورته ورسوي ما وی لوډ سپیکر کې چغې ملګوا ما وی زدر تر مسلې حل در خیمه لوډ سپیکر مکولا وه کته ته یو مسلې کې چا په غلط فهمي کې اخته کړي چې رحنا په دا مسله د قران نه خلاف ده د حدیثونو خلاف ما وی بسم الله کا صرف په دنیا کې چې ستا په کوم وابیانو پښتنو باندې اعتمادي پنځه کسان ته راجم کا ما وی په خبر کې زما زه بدر ته پریم روډ باندې معلومه ما وی ما درې ورځې مخکې اطلاع راکا ما وی یو میا شور ته ټیم ورکته اره دی وکي مسله متعینه کا زما چې مذهبي یقینا زما ور باندې احناف ور باندې عملي احناف ور باندې فتوی الزام بنه لګي ما مسله را واخله درې ورځې یو میاشته اره ته وکا میاش نه کال ته اره وکا درې ورځې مخکې ماته اطلاع راکا ما زما مدرسې تراشه د لاري کرایم در تزدر کوم ما استقبال دم زکوما ما مل مستوب دم زکوما ما د امن او امان ذمہ داری در تزدر کوم زما مدرسې تراشه چې زما مدرسې ته نشرات ما وابیانو بیا واوري ما ته دعوت راکا ما د شیخ امین الله د گنج مدرسې ته ما ته دعوت راکا زدر زم صرف د امن او امان ذمہ داری راکا ما د عبد العزيز نورستاني د جامع اثریه ته ما ته دعوت راکا زدر زم ما د شیخ عبد المنان د پیښور ما جامع عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی مدرسې ته ما ته دعوت راکا زدر زم زستا مدرسې کې کېرم پنځه کېرو مسله یو زماره واخله مسله یو ستاره اخلم عقیده یو زماره واخله عقیده یو ستاره اخلم ما وی د قران سنت نه خلاف ثابت کا قران سنت نه خلاف سمایو مسله ثابت کا قسم بالله عزت نکوم ستا پلاس एकदम بیات پکوما ولې ما ته مشرانو ما د خپل دیوبندیانو اکابرینو مشرانو ما ته عزت نه راخوله ما ته دغه راخوله چې کله حق وګوري لاس ور باندې کړه بیات ور سره وکا حق اختیار کا د حق مقابله مکوا او ما وی کدغه نشي کوله ما وی او ما درته بیا لس پنځل سګونو کې ستا مذهب غلط ثابت کړي ستا عقیده نظریه به غلط ثابت کړي ما وی ما د لیونی غونته چي ورته وهله ما وی راځي د دلیل په میدان کې ما سره کېنه تر اوسه پورې ما ته بیان جواب نه راکړي زه مو بیانو لس پنځل سګونو کې ستا عقیده نظریه ما غلط ثابت کړي د قران سنت نه خلاف ثابت کړي زم بیا د الله نو ویریږي نو د امت کې انتشار بچوړه یوم مارس کو د مصری باندې کول خټک مسلمانانو توجه غواړم زم کستا بیام په دې تسلی نه کیږي زتا ته یو بل طریقم در خیمه ستا په دغه علاقه کې کم وابي کا ستاسو په دغه علاقه کې کم یو وابي مولای التب لوډ سپیکر باندې لګیاره د احناف خلاف د علماء دیوبند خلاف بکواس کې توجه غواړم ما وی دا په سادي د راغلستا علاقه امن او امان خرابای ما وی الت صرف دومره ورشه توجه ما وی الت د لاس نه ونیسه گاڑی کې رضان سره کېنو ما وی جنگ جګړه مجوړه گاڑی کې رضان سره کېنو پېښور ته زما مدرسې تراوله ما وی د لاري کرای تا تم زدر کوم د امن او امان ذمہ داری
مال زدر کوما ما مل مستوب دې سکوما الترا ول ما سره کینو په دلیل سره زما سره د خبره وکي ما وی کدغم نشي کوله راځر دینم یو اسانه درېمه طریقه درته درخېما ما وی چې کله بکواس وکړو کله کنزل وکړه کله ستا په مقبره کې اختلاف جوړ کو ول قبر اول اخر ته سورې بقره اول اخر نشتره قبر سرخ په تر دی ویل بدعت ته مقبره کې تلاوت کول بدعت ته تا ته استاد مسله د قران حدیث نه خلاف ده ما وی د لاس نه ونیسا خپل مولوی صاحب سره رابطه وکړه ما وی ها ما ته اطلاع راکړه خپل بیٹک کې کېنو زستا بیٹک تر اعظم ما وی کې په دلیل سره ماته ته اطمینان درنکو ما وی کې په دلیل سره ماته ته اطمینان درنکو بشک یوازې ته مو ابي کېږي زم در سره وابي کېږي خو ما وی کې درته ثابت کو چې دا يهود او نصارا ایجنټ ته دا انګريزانو پر کټره دا امت مسلمه هغه خطرناک دشمن دی چې دا امت ته یو بل سره مستګریوان کړه بیا درته مسلمان زورا به خپل عقیده نظریه خپل مذهب مپریک د پدغه باندې کلک وتريږي او زه تاسو ته وایم دا کم از کم دغه حقانیه مدرسه کو تاسو ته نږدې راکنه د پوره دنیا د مسلمانانو د لپاره د فخر ذریعہ ده ما وی تاسو ته وایم زه مسلمانانو تاسو به څنګه د علماء دیوبند اهل حق دغه قافله پرېږ دی ما وی په کومه قافله کې چې دارالعلوم حقانیه دارالعلوم دیوبند هم ته کې هغه مدرسې شته نن چې چافیز مشرق مغرب شمال جنوب تر رسیدل دی ما وی د کومه حقانیه فیض ما وی کړه افغانستان په محاذ او بارډر باندې ګوري التر دغه افغانستان دغه دارالعلوم حقانیه په خاور باندې هغه لوي شوی دغه دارالعلوم حقانیه کې سبقونه وین کې هغه مجاهد خپل ینم به د افغانستان په محاذ باندې ما وی کله ضرورت پیږي افغان دغه دارالعلوم حقانیه یو فاضل ما وی ها د سیاست په میدان کې ما وی اسمبلی کې ناشته خبره کوي ما وی کله ضرورت پیږي ما وی ها ستاره دغه دارالعلوم حقانیه یو فاضل د پوره دنیا د کافرانو سره په قطر کې رکینی مذاکرات کوي ما وی د یو مدبر په حیثیت باندې الته کې ما وی دغه دارالعلوم حقانیه کوړه خټک وا ما وی چې کله ته په پوره دنیا کې کاته په حیثیت د یو مدرسم درته ملاوي دو د دې فاضل په حیثیت د یو مجاهد هم درته ملاوي دو د دې فاضل په حیثیت د یو شهید هم درته ملاوي دو ما وی د دې فاضل په حیثیت د یو مصنف هم درته ملاوي دو ما وی د فاضل په حیثیت د یو مناظر هم درته ملاوي دو ما وی د فاضل په حیثیت د یو مفسر هم درته ملاوي دو ما وی د فاضل په حیثیت د یو محدث هم درته ملاوي دو ما وی مسلمانانو ورونو یو طرف ته د اهل حق دغه قافله ده چې دارالعلوم حقانیه غونته کې مدارس پکې ما وی په یو طرف ته د اهل حق د علماء دیوبند قافله ده چې تبلیغي جماعت غونته کې دایان پکې چې نن مشرق مغرب شمال جنوب ته د الله د دین دعوت ورسو ما وی په کومه قافله کې چې د امیر المؤمنین مجاهد مولا عمر صاحب نور الله مرقد غونته مجاهدین هم پکې ما وی په کومه قافله کې چې د شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثماني صاحب غونته کې فقهام موجود دي چا په فقاهت باندې چې نن عرب عجم ناس کوي چا په فقاهت باندې چې نن عرب عجم فخر کوي ما وی په کومه قافله کې چې شیخ حسن جان شهید نور الله مرقد د عالم اسلام دا ولني سپونو عظیم محدث هغه ګلابي چهره والا انسان په خپل ویني کې سر الله طرف ته رخصت اغستون کې غونته کې محدثین هم پکېري مې په کومه قافله کې چې امام المجاهدین امام الاولیاء مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب نور الله مرقد غونته کې اولیاء کرام هم شته مې په کومه قافله کې چې مفسرین هم شته محدثین هم شته اولیاء کرام هم شته غازیان هم شته مجاهدین هم شته شهداء کرام هم شته مصنفین هم شته مبلغین هم شته دایان هم شته ما یو طرف ته قافله ده بل طرف ته یو څو ابيان دي بل طرف ته یو څو پیران دي یو څو بریلیان دي ما یو څو نوجوانان دي جذباتيان دي هغه د پوره امت نه جدا لار اختیار کړی ده د اردو رسالې کتلې ما ها په دې باندې نه پوهیږي غریبان په خپلم جهنم طرف ته روان دي جهنم طرف ته بلون کې دایان دي جهالت طرف ته بلون کې دایات دي مسلمان ګورا ما تاب څنګه اهل حق د قافله پرېږدو او دغه یو څو جذباتيانو یو څو گمراهیانو یو څو گمراهان وغه قافله به اختیارو دینه به زما استقبال لوی بد قسمتي سکی دي ان شاء الله د اهل حق د قافله باندې پرېږدو ټیک ده کنه ان شاء الله د اهل حق د قافله به ان شاء الله تاسو نه تاسو کو دغه دارالعلوم حقانیه تاسو لیدلې ده کنه تاسو په علاقه کې د نومم خو ورېدلې ده کنه هر کال څومره علما پاريږي کم از کم 1500 علما هر کال پاريږي کنه پاريږي پوره دنیا کې به یو مدرسه را پیدا کې ما په دغه مدرسه کې
محدث العصر محدث اعظم مولانا شیخ مغفور الله بابا جی صاحب دامت برکاتهم العالیہ غنت کې دا غنت کې محدث په پوره دنیا کې را پیدا کړي را پیدا به کړي دا غنت کې لوی ولی الله بر پیدا کړي ما تاسو نه تبوس کوم مسلمانانو یو طرف ته دغه محدثین دي دغه فقها دي دغه اولیاء دي بل طرف ته استاد علاقه او گمراه دي یو څو نوجوانان دي چې قران حدیث باندې نه پیږي غلط فهم په بنیاد امت گمراه کوي ما تابر چالار اختیار او د دیو کرا وي د چا دغه علماء دیوبند لار به اختیار او کړ دغه گمراهانو وادیانو د چالار به اختیار او زما په خبره باندې پوهیږي ان شاء الله د اهل حق دغه قافله بن پرېږدو ټیک دي کنه ان شاء الله ما تاسو ته آسان لار درو خو دلته کې اسلام مذهب چیلنج کوي ستا کې د نظریه چیلنج کوي جنگ جګړه ما جوړو خبره په دغه سره راوله زما مدرسې ته راوله الته ناراضي ما ته دعوت راګي زره د مدرسې ته ورزم التم کنه ته خپل بیٹک اجره ته خراوسته شي کنه کله چې په مقبره کې شور شروع کې شور ته مپریک د فسادګر دي ستاره ملک امن او امان خرابوي لاس نه ونی سه اجره کې کینو صرف یو ټلیفون ما ته وکا ستا په یو ټلیفون باندې راځم تا ته ثابتوم چې د قران او سنت دشمن دی صرف د قران او سنت نو مخلي ان شاء الله په خپل مذهب کلک ودریو کنه ان شاء الله ودریو بکنه ان شاء الله مارس کو محترم دغه دینی مدرسې قرآن او سنت د حفاظت مرکزونه دي زموږ ته اخرت جوړي محترم دغه نوجوانان دغه ماشومان تیاری دا به زموږ ته د اخرت ذخیره محترم توجه غواړم اخیری خبره کوم سترګې بم پټي خبر کې به پراته یو همدا ماشومان بچي ستا یو ماشوم بچي دا به نور ته سبقونه وي هغه به نور ته وي دا یو لوی سلسله رواني زم دغه والدینو مور او پلاټ ته خوشخبری ورکوم زم ته په قبر پر تیار کې پروتي اخوا هم درنه دیوالي دی خو هم لاندې باندې هم درنه دیوالي چرته رتلو زه بنې د ګرځېدو زه بنې هغه ځکه به ستاته هغه په مفتو کې اجرونه او ثوابونه یو لوی سلسله بدرته در رواني زتا ته ستا چې کوم پیسې دلته بده مدرسې کې ولګیلا د مدرسې ته جتا یو ختم راوړل کنه ستا یو پیسې مو لګیلا د طالب علم ته یو ټیم روټي ملاو شو دغه طالب ته یو ټیم کتاب واغستو زویم سترګې بدی پټي قبر کې بدفن یې اخرت 51 بدر پسې کلاوي نه ختمېدونکي اجر بدر پسې په دې مدرسې کې به څومره طلبه سبقونه بیا به 300 طلبه دا غینه به بیا نور وي کم از کم په دې 300 کې خو به 30 طالبان دي سي کنه چې هغه به مخکې ځان ته مدرسې کولاوي هغه 30 مدرسونه بیا نور پاريږي ته وګوره چې ستا پیسې دلته ولګي دا پتا بس یو نه ختمېدونکي اجر دی که نه دی ازم مړه چې کله مړ شي د دې یوې کپړې د یو کپن نه علاوه زیات څه قبر ته وړی شي ځکه یو سړی و د کډیر لوی خان او نواب او جاگیردار دی یو کانال پټې بر ځان سره ویسي وی بیسي کده وصیت تو کیزا یو لس مرلو کې مال خسته قبر جوړ کې سوق به عمل وکي والله کړه دغه یو غز دو غز نه زیات قبر مرتصب ورکی د یوې کپړې صادر نه زیات نشي اغوسته مرګ او ژوند پته نه لګي محترم پته نه لګي ممکن به سوق د دې نه ژوند دی پاسيږي ممکن مخکې ورځ کې پېښور کې اوسې کې زما بیان دغه یو سپینګره ناسو بیان دوران کې خپل وغزمل سملاستو د اغه زینې اوچت کو خبر راغی ولغه بابا وفات شوی د جمعات کې اتساق ختل دوبۍ نه 23 رمضان باندې رلم درې ورځې وزټ باندې او شاګر سره مدرسې کې 25 منټ رو جماعتي ته پاتې رمضان مبارک روزه یو سپینګره باغاو سه روزینه په دې ورځ راغله ورته اطلاع ملاو شو زما دراتلو خواته مراغه کېناستو غب شپه سره شروع کو د بابا عبدالرحمن اشعری رات شروع ډېر ښه حافظ و خاموش شو په دې بنس کې لکه څوک چې راشي تا د لاس نه نیسي او بوزي د قصې انداز اختیار لکه چاته چې متوجه شو مونږ تخکاری نه مورتی بابا نور مو ہے ما ته خو هم درته خپل چاته متو دي کې شاته سر کې خو د سملاستو په قلار سملاستو روانه خوله ور باندې رااله تقریبا 100 منټه پس ډاکټر چې راوخته ډاکټر نه بس چیک کو بل سړی وفات شوی دی ته جنت ته دا ژوند دی محترم پروس کال بسو کو چې موږ سره بدلتي ژوند دی ناسو سکه لغنشتره تاسو ته پتهشته روان کال به موږ په دې ناستو کې څوک ژوند دی پتهشته چاته والله کې دا پته مرستشته څوک ژوند دی پاسو کنه محترم واړو کنه واړو د قبر ته ورزو کنه ورزو ورزو کنه ورزو
نو قبر ته تیارې کول پکار دي کنه پکار دي کنه څنګه به کو صرف دوا به کو چې خدای ر قبر د عذاب نم بچ کا جنت په دوا سره صرف نه کی ټیک د دوا هم کو عمل به کو راغره پر د عمل لپاره محترم دغه دوه مطالبه کو سوق دي چې هغه وي چې هغه اولاد الله ور کړی نن پس به کم اس کم یو زوی او یو ولور به دینی مدرسو ته لګم سوق چې ما سره وعده کوي او لا سوچت کوي وعده ده کنه وعده ده لا سوچت کې مشران چې چا اولاد شته وي ته مړو ته ګوره د وعده ماتول ګناهي کبیره ده الله به تاسو کې وعده وکړي ان شاء الله دویم چې کم نو ځوانان دي ماشومان دي هغه مونږ به عالمان جوړیږو مدرسو ته بزور مور پلار د پاره بر قبر د عذاب نه نجات سبب او ذریعہ ګرځيږي څوک دی هغه کسان الله سوچت کوي ماشاءالله دویم تاسو علاقه ولنه مطالبه کو دغه مدرسې آبادی ساتل غواړي کنه غواړي د مدرسو پڼ خو د حکومت پڼ خو نشته د سره واستم ختمي نو دا بر کم زینه د اسمان نه بور ترازی کوم تاسو به عبادت ساتو دا زمون هغه استکم مال چې روپے مولا دلته ولګینه دا بهترین صدقه ده صرف خپل زکاتونه نه نور به خپل صدقات راوړو اسی دیو ته پیسې صدقې به ورکو دا مدرسې به آباد ساتو دا طلباو د ټول ضرورت به پوره کړو د علماو د مدرسې کا بلډینګ ده کا نور ضرورت دي ان شاء الله ستاسو پیسې سترګې به پټي قبر کې به پروت استای روپے چې دلته ولګیدا دا صدقې جاریه او پتا پسې شروع سوق دي چې وي د اخرت اکاونټ ځان د پاره کولا ولا سوچت یعنی د مدرسې سره به تکو وکنه ان شاء الله وعده ده الله دې عمل کولو توفیق راکړي پنځپيري زرات مبارکي ما خو مخ کې ویلا پنځپيران د عذاب قبر نه منکر دي د قبر کې نه عذاب مني نه ثواب مني هغه مبارک پاکستان دویش مدارس دارالعلوم دیوبند پتوم دغه چې د گمراه دي د سنت والجماعت نه خارج دي اعتقادي بدعتيان دي مستقل امام جوړول مکروه تحریمي دي الله دې موږ دغه ټول فتنو محفوظ وساتي علماء دیوبند ملګرتیا دي الله موږ تمایت دنیا او آخرت کې نصیب کړي بهر به زموږ یو ملګری ولاړی د جلسې نه وروسته په میموري کارت ورسره زموږ عقاید نظریات مناظرې د ټول سيزونه پکې دي هر یو ملګری ځان سره یو ودانه وېسي الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا